اول زما کلا خبر نہ تسلیمئی کہ تمام سیزدانان دا کوشش کی چې انسان سپوږمۍ له لاړ شي، اول عقل نه تسلیموي او که بیا ستا عقل ومني نو دا کمال لري. کمال دې ته نه وایي چې انسان یې په ځمکه د ځمکې نه د اسمان په طرف روا شي او د سپوږمۍ سلامۍ لري دي. کمال خو دې ته وایي چې انسان یې په ځمکه ولاړ وي او سپوږمۍ دې ورله سلامۍ له راشي. سرور کونین مولا حضور پر نورا ہے نور ملا نورا شافی یوم النشورا رسول مکرم شفیع معظم نور مجسم وسیلہ بی کسا مہمان الامکا سید مرسلا شفیع آسیا تاجداری حرم وقاری حرم سرور مدینہ سرور سینہ باقی تخلیق کائنات فخر موجودات محبوب کردگار مقصود کردگار مطلوب کردگار نہ تمام مدغم خوار قرآن سی والضحى ليخسار والليل ذو تار پتا محمد رسول اللہ. شوق سره هو کنه حالکه تاسو د افغانانو چې روسیه تختولې دي کنه د روسیانو نه لار خطا کړی دا رد لا یزال د افغانستان په دغه پاک ځمکه باندې دا شرعي نظام قائم او دائم ولري. شوق سره امین وای څوک چې د دې د پګړۍ د خاوندان مخالفت کې چې طالبان دي رب لا یزال دي زیر زبر کی ارزو کوم جی ارزو کوم د افغانستان کې چې نن قرآن شریعت محمدي نافذ دی دا ګورئ د موجوده طالبانو کمال نه دی دا هغې وینې رنګ راوړو هغه وینه نه دی جي د مدینې په کوڅو کې چې هغه مولا ګرځېدو مخ مبارک به بربند کړی ولې د احد په میدان کې صحابه وینې توی کړې وې دغه خاورې په آقا مولا ډېرې ګرانې وې. آقا مولا فرمایي چې زما د په ذات د رب قسم چې د مدینې خاوره مسلمانه ده زه په رب قسم چې د افغانستان خاوره مسلمانه ده چې داسې ګلونه خدای په دغه کې پیدا کړل. ټیک ته د پاکستان خلک وایي چې شریعت راولي خو یاد ساتئ الا بفضل الله یو که د خدای فضل وشو د خدای د فضل مقابله یو څیز نشي کولی خو چې تر څو د پاکستان د ځمکې مخ په وینو نه لمبېدلی پاکستان کې شریعت نه راځي ځکه چې په تمام عالم کې د سرور کونین نه لوی انسان بل نو کوم جي نو چې ویې کتل چې اسلام نه راځي د صحابو د مخ وینې ورته په ځمکه کېښوې د بدر په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وجړل چې ربا ما خو تاله د قرآن حافظان روستي دي که چېرې ته خپل نوم په دې ځمکه ژوندی کول غواړې او دا غواړې چې زما نوم دې واخیستی شي 314 مسافر مې روستي دي نو د امداد به خدایه ته کې 15,000 ملایک رب لا یزال امداد لرولېږل 15,000 ملائک. سو شعر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی ما پا دغه ورځ آقا مولا کتل چې د سترګو اوښکې نه ودرېدې تر اول د لاندې په سجده رب ته پروت و خدایه څه شو هغه مېندو په خېږو کې یتیمانان شول تور سر باندې کونډې شوې په پیغلتوب کې تور سرې کونډې شوې واړه ماشومانان د یتیمۍ په جامه کې په پردو کوڅو کې وګرځېدل دا د هغې وینې رنګ دی دا د هغې وینې رنګ دی صلی اللہ علیہ وسلم وجړل چې ربا ما خو تا
ځان راوستي دي. که چېرې ته خپل نوم په دې ځمکه ژوندی کول غواړې او دا غواړې چې زما نوم دې واخیستل شي، 314 مسافر مې راوستي دي. له دې امداد به خدایه پکې 15,000 ملایک رب العزال امداد له راولېږل. 15,000 ملایک. سو شعر خدا رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي ما په دغه ورځ هغه مولا کتل چې د سترګو اوښکې نه ودرېدې، ولې د لاندې په سجده رب ته پروت و. خدایه څه شو هغه ښکلي خلک د افغانستان په سرزمین که نن اسلام جاري دی، نو دا د هغې خاوندانو د هغې خلکو د وینې رنګ دی چې معصومانان په پردي وطن کې په میندو په خېږو کې یتیمانان شول، تور سرې په تور سر باندې کونډې شوې، په پیغلتوب کې تور سرې کونډې شوې، واړه معصومانان د یتیمۍ په جامه کې په پردو کوڅو کې وګرځېدل. دا د هغې وینې رنګ دی. دا د هغې وینې رنګ دی. دا ځوانان دا طالبان خلق میدان ته توپ وړي، خلق میدان ته کلاشنکوف وړي، د روس او غیر اسلامي ملکونو به توپې راوړي، ټینکونه به یې راوړل، او د افغانستان غجورو طالبانو نه ټوپ شته نه ټینک شته، دوی به ځان سره څه وړه، دوی به ځان سره په سینه کې هغه قرآن وړه کوم قرآن چې په محمد رسول الله نازل دی، د کتاب د خوا نه پاسېدلي دي، د قرآن د تفسیر نه پاسېدلي دي، د احادیثو د تفسیر نه پاسېدلي دي، او دوی په میدان کې د خپلې په هغه سینه یې وهل خوړلي دي، هغه سرونه یې د خدای په لار کې قربان کړي دي. کوم سرونه به چې د قرآن او د احادیثو نه ډکو، کومې سینې به چې د محمد رسول الله د محبت نه ډکې وي. رب العزال د افغانستان سیمه په شریعت محمدي نورم رنګ کې بین پرې ووایې، او زما د ایمان او د اسلام دی چې دا د سپینو پګړو خاوندان دي که خیر رب دې امداد کوي، رب دې امداد وکړي. خپلې خبرې له راغلم جي درود شریف ووایې. اللہ رب جلال فرمائی ما اول انعام پا نبی بان نکڑے من النبیین. اللہ دو انعام اللہ پچا کئی. والصدیقین اللہ ویزما دیم انعام دی پرشتنو باندی وی. دریم انعام اللہ پچا باندی کئی. ابو بکر تصویر لشی جی، ابو بکر تصویر لشی جی، اللہ صدیق باندې خدای څومره انعام کړی دی، دومره انعام پې کړی دی، دومره انعام چې کله که خیر یې موږ او تاسو رب جنت ته بوتلو خدای مو دې نصیب کړي. نو رب العزال به په وړومبۍ مېلمستیا کې خپلو بندګانو له خپل دیدار ورکوي. الله چې هغه دیدار به لا څنګه وي، خدای زموږ او ستاسو سترګې د هغې قابلې وګرځوي. حضرت علي کرم الله وجهه ته وایي، کرم الله وجهه د دې وجې نه وایي چې ده په تمامې زندګۍ کې د نامه نه ځان ته لاندې نه کتل. ډاکټر په خپله وایي چې کله زه په ښې بدې پوه شم ما د نامه نه ځان ته لاندې نه دي کتلي، د دې وجې نه چې زه په دې سترګو د خدای محبوب ته ګورم، په دې سترګو زه محمد رسول الله ته ګورم. الله په دې سترګو به موږ رب ته ګورو چې دې باندې د ګناو نه شي ګورئ، په دې سترګو به موږ د خدای دیدار کوو چې په دې باندې ګناو نه شي، په دې غوږونو به موږ د رب العزال خبرې که خیر جنت کې اورو. سلام علیکم، رب العزال به سلامتی را لګي چې هغه پې باندې اورې. الله موږ تاسو نیکان کا، لب به بندو گوش به بندو چشم بند، حق نبین حق نو مارا بخل. سترګې د غلط نظر نه بند کا،
غوږونه د غلطو اورېدو نه بند کا، خوله د غلطې وینا نه بند کا. حق نور ما رابخن گر نبینی حق نور ما رابخن. که د خدای د رب لازال د معرفت رڼا دې ونه لیده نو شاعر ما په دې وخانده. او ګوره دې څه وایي، وایي چې په صدق شوې عاشق د محمد په تورو زلفو نو شاهان د زمانې به دې دربار جارو کوي. لږ اشتیا ورننوځه دغې محبت ته، لږ اشتیا رنګ په ځان ولګو. صدیق هغه انسان دی چې کله جنتیانو له الله خپل دیدار ورکوي، دا به د دغې دیدار سره پیوست الله رب الجلال دویم دیدار یوازې صدیق اکبر له ورکوي. صدیق اکبر یو ورځ د مدینې منورې د جانان دربار ته راللو. الله مو د حضور دربار لبوزا، رضوان راشه راشه په ګلشن د مدینې. الله مو مدینې لبوزا مين وای، رضوان راشه راشه په ګلشن د مدینې. جنت بدر نه هیر شي کدي وکړ تماشه، جنت بدر نهیر شي کدي وکړي تماشې. تاسو را سره یو بیت ووایئ، ښه په اخلاص ووایئ. ثواب که تاسو ګڼئ نو ښه په مینه ووایئ، که ګناه ګڼئ نو ګناه زما شوه. جنت بدر نهیر شي کدي وکړي تماشې. ښه په اخلاص بیا را سره ووایئ، ښه په اخلاص بیا ووایئ. غلي غلي اوس پته نه لګي. جنت بدر نهیر شي کدي وکړي تماشې، جنت بدر نهیر شي کدي و جنت بدر نهیر شي کدي وکړي تماشې، جنت بدر نهیر شي کدي. په اخلاص مونږ نه ګورې په دې کې تاسو ته ځان بدخکاری. جنت بدر نهیر شي کدي وکړي تماشې، جنت بدر نهیر شي کدي و جنت بدر نهیر شي کدي وکړي تماشې. رضوان راشه راشه په ګلشن د مدینې، رضوان راشه راشه په ګلشن د مدینې، رضوان راشه راشه په ګلشن د وایي، رضوان راشه راشه په ګلشن د مدینې. رضوان څوک په مینه وایي خدای دې مدینې له بوځي، او دا څوک چې تماشه کوي دې به تماشه کې پاتې کېږي. رضوان راشه راشه په ګلشن د مدینې، رضوان مجاهدین در کې شته که نه؟ مجاهدین در کې شته؟ هغه د میدان څخه ووایي که نه؟ رضوان راشه راشه په ګلشن د مدینې، رضوان راشه راشه و جنت بدر نهیر شي کدي وکړي تماشې. رضوان راشه راشه په ګلشن د مدینې، رضوان راشه راشه په ګلشن د مدینې. طاهر بشي جنت اقرال کم ساعت دیدن ته د حضرت طاهر بشي جنت اقرال کم ساعت دیدن ته د حضرت. په خدای که تالی دلی وی جنت کی دا مزه، په خدای که تالی دلی وی جنت کی دا مزه، په خدای که تالی دلی وی جنت کی دا مزه. ورضوان راشه راشه په ګلشن د مدینې، رضوان راشه راشه په ګلشن د مدینې. و جنت بدر نهیر شي، جنت بدر نهیر شي کدي وکړي تماشې. رضوان راشه راشه په ګلشن د مدینې، رضوان راشه راشه په ګلشن د مدینې، رضوان راشه راشه په ګلشن د مدینې. انوار پرې راورېږي وږمې دي چې خورېږي پې زړونه تازه کېږي. شوق سره سبحان الله وایي. انوار پرې راورېږي وږمې دي چې خورېږي پې زړونه تازه کېږي. راځه که انوار غواړي نو خوا نسا د جنګلې، راځه که انوار غواړي نو خوا نسا د جنګلې.
رضوان راش راش رضوان اے مجاہدین لوگ پشور سروے سے دعواز پا گمبد حضرہ ورو لگی رضوان راش راش پا گلشن ورضوان راش راش پا گلشن وجنت بدر نگیر شکدی وکڑ تماشی رضوان رضوان ورضوان راش راش پا گلشن د مدینے رضوان اور عظیم ملائکان سلام تد جانان بشمیر ہر زمان راضی ملائکان سلام تد جانان بشمیر ہر زمان شپورید جانان دا وطن ری کوي دورے شپورید جانان دا وطن ری کوي دورے وشپورید جانان دا وطن ری کوي دورے رضوان راش راش پا گلشن ورضوان وجنت بدر نہیں شکدی وکڑ تماشی رضوان ورضوان راش وی سراج الحق سراج دی دلتا ہی مختاج یم دلتا نا علاج سراج الحق سراج دی دلتا ہی محتاج یم دلتا نا علاج پس ارمان کم قسم دا مدینی منور 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 رضوان راش راش پا گلشن دا مدینے ورضوان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مدینی منوری دا جانان دربار تحبیری کی اللہ محبوب آئے لتان الخرش ما اللہ فداک ابی امی وجانی یا رسول اللہ مخروع محبوبہ ستان لگیشم قربان ساوریدل غواړم اقو مولا وطول فرمایل زما درې څیزونه ډېر خوښ دي چې د حضور خوښي د خدای به خوښ نه چې د حضور علیه السلام خوښي د خدای به خوښ نه د حضور خوښه د چا خوښه ده د حضور ناراضګي د چا ناراضګي ده ابو جهل ولې د الله رب الجلال بدي شو ولې په قرآن د کفر او د بدبختۍ په وجه حضور ته خفاو سرور کونین ته خفاو اقو مولا ورته فرمایل زما درې څیزونه ډېر خوښ دي کم کم څیزونه دي یو مې خوشبویي ډېره خوښه ده یو مې خوشبویي ډېره خوښه ده عدم لګول د سرور کونین سنت دي ښه یو می مون ډېر زیات خوښ دی سترګې مې پې یخېږي موز جي الله موږ تاسو موز ګزار کا یو مې دینداره بیبي ډېره خوښه ده دینداره بیبي مې ډېره خوښه ده شیر عقائد و جہان تخپل یار مبارک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جواب ورکړي وی قربان زمان درې څیزونه ډېر زیات خوښ دي یو دا چې د سړي جدایي نه ستا رخسار ته مې کتلی جدایي نه وې شپه ورځ مې ستاسو دې مخ مبارک ته کتې دویمه دا ده چې څومره دولت مال الله راکړي او ستاسو په مینه باندې قربان کما درې مې دا ارمان دی چې زما لور مبارک ستاسو په نکاح کې ناسته وي سرور کونین
آقا مولا تاجدار حرم سرور کونین چکل بی بی مبارک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وفات شلا سرور کونین سلور رضی مسلسل دیر زیاد غم جنو یار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ راگے عائشہ بی بی لگیادا وڑو ماسمانانو سر گڑائی لو بئی گڑا کی لو بئی لگیادا لاس نے انہی عائشہ بی بی وطوئی بابا جانا ما خود کور کار ختم کرے رہے پیدا چرخ پلو امزول سر لو بی حکما اے لوری ارادہ نلمی دا جانان پسترگو کی اخیلی دلی دیلو نلمی دا محمد رسول اللہ مخ مبارک بانی خفگان لی دلے رے رازہ بطی دا گوڑای پریگی رہا نندن دا مومنان امور جورو مائے اندلاس مبارک نہیں رونی وا ہو کور تھیرا وست بی بی تھوی دیت جامی واچو رازن دلا مکان ملمت ودوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خدمت دا پارا محبل المبارک وقف کلا دا مدینی منوری دا جانان دربار تیرا وستلا عائشہ بی بی دو کالو پامل کی دا مدینی منوری جانان کرو دیگی عائشہ بی فرمائی ویزا چکل جانان کروا دسما پما بداسی فقیری رالت تر رزو رزو بزد حضور کرن ہر ناستوما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ربی ران نوتلو اوزمان تشن مبارک دلگی اثر پروتو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استرگو کی اوہ کرالی پہلے دیر مومنان امور مخبکی گا کل کل دا جنت دروازہ ٹھکوا دا جنت دروازہ پس سے ٹھکیگی آقا مولا و تو فرمائل پر مگر ٹھکیگی چھ کل تنا ہر آئے نو پوشو چھ ماں دا جنت دروازہ ٹھکولا او پدر عمر کے بچی کل بابا جان کرارات لا دوہا کال پامر کی بچی کھلد بابا جان کرارات لا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کربلان نوتن پلار بوتا دکت نپاسی دلو لروتے اور رضی وی بابا جانا زخودی لرکی گمر پلار لپکار ندی چی لرتا دکت نپاسی گی زخوستا بچئی ما وی ہو بچئی ناز جتا تپاسم داد حضور خاطر کما ادا قید جہان بی بی داغد خاطر بتباسم اید ما بچئی تد مومنان امور کی گے زمد سرور کونین امتی مالا پکار دی چی دمور عمر قدر دیو کما اللہ دا سے خلقو دا سے خشتا خلق اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ یورز غزان دا سرور کونین سر روان دے سرور یاران و سر دی آقا مولا تاجدار حرم با روان دے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عادت دو چھ دے بدا قیب جہان نرست روانو نور صحابہ و حفاظت پار مخ کے روانو صرف پیو مقابان صدیق اکبر دا حضور نوران دے شروع چھ کل دا حجرش پوا نو کل دے مخ کے منڈے والے کل دے رست منڈے والے آقا مولا و توفر میں صدیق راتے سکے قربان چھ دا مخ کے منڈے وان دا پارا دا دیکھ مخ نسو گھش گزاری چھ مخ کے پما لگی چھ کل مطمئن شم چھ مخ کے خصوص نشتا یا قربان رست زم بس دا چھ یار میں سوک دا شانو نلی قربان دا مخ کے رست تاسو ندی وجہ لکیگم چھ تاسو رانا خوب نشئی چکل غار صاحب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیدو اللہ ورننا وطن پلاسن مبارک ولزی جارو کو قائد جہان تاواز کی چرادہ قربان پالنگ تیار دے اللہ قائد جہان ورننا وطن صدیق اکبر ولا پختر اغیق کے زیور کر اور سر ورک کرنے گا پا اغیق کی سملاس دا
عمر سے بتوئی چې اے د ما یارا د تمام عمر نیکی در کوم، د تاجر ثواب در کوم، د جهادر ثواب در کوم، د منزل ثواب در کوم، د روجو ثواب در کوم، مال صرف د هغې یوې شپې ثواب راکا چې په نارسو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تېره کړې وه، تر سبا پورې د عقاید و جهان ته ژړلي دي، محمد رسول الله ته دې ژړلي وو. مال صرف د هغې یوې شپې د ژړا ثواب راکا چې د محمد رسول الله سره د غار سور کې تېره کړې وه. غزا کې د سرور کونین چې کله غزا شو دی رستو را روانو، په دې غزا کې دا یو زنانه بچی خاوند شهید شوی و، خاوند شهید شوی و. هغې ته چې خبر ورسېده په دو میدان نه راله چې ګور مخکې را روان دی عثمان غني رضي الله تعالی را روان دی. زما خاوند څه شو؟ ما ته خو چې شهید دی، وایي قربان د فیصله زه نشم کولی. ما پسې رستو زما یار را روان دی، هغه نه تپوس وکړه. مقصد دا و چې دا درانه خفه نه شي. کېنه فیضالله یو 2 متره کېنه. بل صحابي نه تپوس کوي، هغه ورته ما پسې بل یار را روان دی. دریم نه تپوس کوي ما پسې یار را روان دی. د مدینې منورې جانا او خاموش شلو، وی ما پسی زما یار را روان لے. اے بی بی زتا خفکون نغوارم زلا دنیا تا رحمت را لے گلے ما حسین چی زما دا زبان نتاسو تا تکلیف ضرور سی دا خبر بدا ما یار در کئی ما پسی رستو را روان لے. صدیق اکبر تا درانو دے دا، صدیق اکبر را مخامخش اللہ خاون نے سشا چې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ته داسې وکتل. راته ډېره خفه یم، یو قربان ډېره خفه یم. وایي قائد جهان څه وویل؟ قربان هغه تاسو ته خبره پرېښوه. وایي ښه، خو چې ویې کتل چې زرانه ډېره غمجنه نو په جلال راغی. ویل چې تر سره مه خفه کېږه، ستا خاوند ما پسې ژوندی را روان دی. سبحان الله، شوق سره سبحان الله وایه. الله خو خاوند شهید دی جي، او دی مبارک و کفر ملما پسی جوندے را روان دے. چا عقائد و جہان شاہ تو کتا سرسری رامنڈی والی تور و سرلات کے دا عقائد و جہان یو دم رب تا پس سجدہ پرے ہوتا چی خدایا تو خدا دا سر تا ولار ماما و تا دعا کردا خو شہید ہو، وی زما محبوب ٹک تا چی شہید ہو، استا یار و تا وی چی جوندے دے او اگر اشتولے دے استا دا یار خبر نکردوم استا دا معراج دشپی تسبیح کی کردے محبوب تا دے اشتیا ویلی دی استا صحابی در وجن کوم نا ستا د یار نه خاطر ما دا مر سړی بیا را ژوندی کړی دی. د صدیق مرتبه ډېره لویه مرتبه ده. الله موږ تاسو نیکان کړي. درېم انعام الله رب الجلال په چا باندې کوي؟ من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. انعام اللہ پر شہیدانو کئی. فیض اللہ صاحب دی والد محترم شہید شوی دی، شہادت ډېر لوړه مرتبه ده جی. د خدای قانون د عام انسان دپاره یو قانون دی او د شهید دپاره بل قانون دی، یو قرآن دی جی. رب العزال فرمائی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر یو نفس د پاره سکنه د مرګ شته. څه شی د مرګ جی؟ لفظ د ذائقې راغلی د سکنه د مرګ. انسان خولې ته اوبه ورده چې د روژې په ټایم کې روژه را روانه ده، رب العزال په ډېر خوشحالي زموږ نصیب کړي او د دغې میاشتې په برکت کې رب العزال د افغانستان سیمه آزاده کړي، د ظالم د پنجې نه دې خدای آزاده کړي. او زموږ دې ملک ته هم دعا کوئ. رسول الله مبارک فرمایي د مسافر سړي سوال خدای نه رد کوي. تاسو په حیثیت دلته مسافر یې هم ته دعا کوئ چې خدای زموږ په دې ملک باندې شرعي نظام نافظ کړي. هله به د سړیتوب وخت تېرېږي، وروسته د سړیتوب وخت نشته.
د عالم قدر نشته، د سپینګیري نشته، د مظلوم تپوس نشته، د ظالم مرګرتیا ده. او یو عمر صاحب رضی الله تعالی عنہ چې د حضرت عباس رضی الله عنه د کمرې ناوه نړولې وه، ناوه او گورنر پسې چټۍ واستوله د مکې گورنر چې عمر صاحب دربار ته حاضر شه. د 450 گورنرانو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سحر راغی، مخکې ته نه 200 کسان ولاړ دي لړ کې دې لاین کې ولاړ دي. او چې کله نمبر راغی د جامې ټولې په خولو باندې ژغ لوټ کې صاحبه عمر صاحب خبرې کولې، گورنر پې خاموش، یو طرف ته امیر المؤمنین دی، بل طرف ته گورنر په مخ کې ښاغلی ولاړ دی، ته به غږ نه کوې. عباس رضی الله تعالی رپورټ کوي، وایي ده زما د کوټې ناوه نړولې ده. وایي ولې دې نړولې ده؟ وایي قربان ما وي چې د جومات خلکو ته به تکلیف وي. باران هغه ناوه جومات ته لګېدلې وه، ما وي چې خلکو ته به تکلیف وي، باران اوبه راغورځوي. ته ولې په دې ناوه خفه شوې؟ هسې دا ناوه چې دا سرور کونل په خپلو لاسونو لګولې وه. دا ناوه نه ده نړولې، زما د حضور یادونه دې نړولې دي. زه به چې کله کله جومات ته رالم ما به دې ناوې ته کتل چې محبوبه ستا د لاس نه راته پاتې ده، زما د حضور یادونه دې نړولې دي. عمر صاحب یې خاوي دا حضور لګولې وي. او عمر صاحب راغی او اقه ځای کې ورته لکه د مسلمانانو په سلوري شه او د اوبو د پاس یې ودرو. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ادا کوم. گورنران ولاړ دي او د عمر صاحب شا په خورو خړه شوه، ته یې ودرو. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ چې ناوه ولګوله، نو اعلان کوي حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ الله دا کور ما د خدای په نوم باندې وقف کړ. زما د حضور یادونه تازه شول. زه د عمر صاحب احترام کوم چې دا امیر المؤمنین دی، ما د هغه په اوږو قدمونه کېښوده، زه د هغه د اوږو قدر ادا کوم. عمر صاحب دا غواړي چې تکلیف دې نه وي، ما دا خپل کور د جومات ته وقف کړ. هغه خلک څه شو؟ هغه خلکو ته د خاورو بالښتونه سر ته پراته دي. ښه نه که نه؟ عمر صاحب داسې انسان و چې د هغوی په باب کې کتابونو لیکلي دي. صحابه کرام به ویل چې په کومه ورځ باندې عمر غصه وي دله مخې له مه راځئ، ځکه چې په کومه ورځ باندې عمر غصه وي په دغه ورځ باندې خدای هم غصه وي. د خدای غصه د عمر غصه ده. او هغه انسان یو ورځ د مدینې منورې په کوڅو کې را روان دی، معصومانانو لوبې کولې، دوی خو ډېر لوی جلالو، معصومانانو ډېر چاپېره منډه کې. حسین مبارک معصومانو ته ولې منډې وهئ؟ امیر المؤمنین راغی، حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ چې مخ راواړو، وایي که وینو امیر المؤمنین دا ستاسو دپاره یي، دا خو زما د نیکه غلام دی، دا خو د محمد رسول الله غلام دی. او چې هغه اواز واورېده عمر په چغو چغو وجهل، قاسم محمد رسول الله. دواړه نوسي د سرور کونین د لاسه ونیوه، په ژړا ژړا شیر خدا رضی الله تعالی عنہ راغی، وایي ستا بچو ما ته نن په ډک بازار کې د سرور کونین غلام ویلي دي. شیر خدا صاحب ته ولې خفه شوې څه؟ یو کاغذ ولیکه چې عمر د سرور کونین غلام دی، او بیا پې د حسنینو ګوتې ولګوه چې زه کله مرم زه به وصیت کوم چې دا کاغذ ما سره ټول کېدی، چې ما نه فرشتې راشي او ما نه تپوس کې زه به ورته کاغذ وړاندې کړم چې زه د عقاید و جهاد غلام یم، زه د سرور کونین غلام یم. د خدای بندګي خوند کوي، د حضور غلامي خوند کوي. رب دې زموږ او ستاسو نصیب کړي. الله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سے فرمائی پتا ہو نبی سوئی عمر سے بچی سوال کن یا اللہ رب کریم استان لوگے شمائے یہ سوال دا نکوما دعا بے چکولا خدای منگو تاسو کی دا دعا عادت پیدا کا دا خلقو عقیدی خو سیلاب یوڑی عقیدی میں خدای مخراب ہوا
اصل چیز ګوره موز او روژه نه ده ګوره اصل چیز موز او روژه نه ده ګوره روژه به کافر مو نیسي تندی به کافر مو لګوي اصل چیز عقیده ده عقیده به خدای مه خرابوه بس دو خبرې کوم بیا د خپلې خبرې ختموم جي عقیده به خدای مه خرابوه دا دعا عبادت دی کنه دا اسی سیز دی تاسو ما دا جواب راکړئ کنه اسی موږ یو رسم دی وکړی دی دا دعا چې دی دا عبادت دی که رسم دی حضور اسلام وایي نه دا د عبادتونو مغز دی نچوړ د عبادت مخ العباده الدعاء مخ العباده دعا چې دا دا مغز او نچوړ د عبادتونو دی ها یو سړی خدای نه غواړي دا ناروا ده زیارتونه خو مه غواړه ځه خو ناروا شوه زیارتونه مه غواړه زیارتونه چا غوښته چې بابا ته دې راکړې دا چا ویلي دي خو خدای د دې ولي په خاطر ته په ما ورحمېږه او دا سیز د قرآن نه ثابت دی قرآن نه خو چې سړي قرآن نه ویلی نو هغه ته دوستو سره اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما چې سړی د قرآن نه خبر نو هغه سره بحث مه کوه خدای نه ته وایي دته سلامي وکړه څه نه دا ستا وخت خرابوي ټایم دې خرابوي زکریا علیه الصلاة والسلام چې د مریم بیبي خلوت ته راننوتلو تاسو خو ستړي نه ستړي خو نه جي یا مریم یا مریم لك هذا تاسو چې دا کوم میوې پرتی دي دا د کوم ځای نه راغلي قالت هو من عند الله دا ماته د خدای د جانب راغلي دي نو زکریا علیه السلام پوه شو چې دې ځای باندې د خدای خصوصي انعام دی یا اللہ مالا د خپل دربار نه نیک اولاد راکړه یا ذکری بعض بعض ظالم په ګلاده وایي دا دنیا په دروغ روانه ده الګ سړکوري شي د ځانه مسله ولې کې دروغجن باندې خو د خدای لعنت وي رب دې موږ تاسو ټول ته معفو د دروغو کې سور کونن فرمای التائب من الذنب کمن لا ذنب له من د خدای په دې کور کې د خدای نه معافي وغواړي چې خدایا ما څه کړي دي زه په هغې پښیمان یم پښیمان یم ما ته معافي وکړه رب ډېر لوی دی جي ربو ټول وایي ربو سم جواب نه دی راغلی ګورې ښه له ما خیله خبره چې روټۍ نه وروسته شي بیا به که خیر اواز ښه تیز وي بیا خو بیا به خدای ته منظور زه به هم دنه بیا تلی یم ربو ډېر لوی دی اکبر ډېر لوی دی صاحبه دومره لوی دی چې د لوی ثانیې نشته د لوی ثانیې او داسې خدای به د چا وي لکه څنګه رب چې زمونږ دی د بوتانو د هندوانو خدایانو هم شته د سیکانو هم شته زمونږ د خدای په شان خدای د چا نشته خیال دی که نه زمونږ داسې رب دی یو خبر راته رایاده شوه یو کافر و کافر د خدای نه منله بس خپلو خپلوانو راګیر چې راګیر یې که قوم راګیر که بس دیګ په دیګ کې واچو د پیتلو په دیګ کې سره پې بند که اور ورلاندې که وایي اور که ژوندی دې سوځو د کله یو بوت ته چغې والي کله بل بوت ته کله بل بوت ته خو سړی چې دی نو دیګ ورلاندې ګرمېږي اواز یې وکړه ربه هم نن درته آواز کوم د نن نه مې وړاندې نه منلي نن به دې ومنما که د دې قوم نه نې نجات راکړلو رب فرشتې ته حکم وکړو چتې کا سبحان الله فرشتې درخواست کی خدای اوسه پورې ستا خدای نه منل اوس ګیر دی ځکه ستا خدای مني رب یو چتې کې فرشتې درخواست کی خدای دې کې راستو وی اولی بوتانو ته چغې والې کار ونه شو بیا ماته
نو چې امام نه وي اوچت کړی نو په مو بوتانو کې به فرق څه وی. الله ما د خپل خدای خیال ساتلی دی چې اوس رب یم، داسې رب شته. وفي انفسکم فلا تبصرون من عرف نفسه فقد عرف ربه. چې ځان دې وپېژنه نو رب به وپېژنې. موږ ځان پېژندلی دی چې اوس څه پیدا یو، موږ رب نه دی پېژندلی. وجې د هغې وجه دا ده که موږ کله رب وپېژنده که نه نو چېرته به هم د خپل معصومانانو بندول شروع نه کوې. د افغانستان خلک تکړه دي، زمونږ پاکستان خلکو کله چې دوه بچي پیدا شي بس بیا خاندان یې منصوبه بند دي، بس نور بچي مه راوړه الا ماشاء الله. داسې مسلمانان اوس هم شته دی زمونږ په پاکستانیانو کې چې هغوی دا عمل نه دی کړی. ښه ده که نه؟ او تاسو په افغان مهاجرینو کې به هم داسې کسان وي چې هغوی به هم بچي بند کړي. ګورئ حقیقت به نه پټو. وی اے کریمه که از خزان غیب گبر ترسا وظیفه خورداری، دوستارا کجا کنی محروم تو که با دشمنا نظر داری. وی کریم ربا ستا د رحمت د خزانو نه لوګې شما، ته گبر ترسا چا چې د خدای دا وکړي و هغوی له دې روټۍ ورکوله، وظیفه دې ورکوله. دوستارا کجا کنی محروم. پوه نه شوې؟ دوستان به څنګه د روټۍ نه د وظیفې نه محرومه پاتې شي. تو کې با دشمنا نظر داری، ته به دشمنانو نظر کې. د پاکستان ټلویزیون وګوره بیا به چې او د ورمړو ملا حقیقت وایي، پیغله لور سره کټ کې ناست دی او هغه دې په شیشه باندې راشي، ښځه سره کټ کې ناست دی په شیشه باندې راشي. حیا چېرته لاړه؟ حیا چېرته لاړه؟ حیا اباسین یوړه. حضور فرمای الحیاء نصف الایمان، حیا نیم ایمان دی. نیم ایمان خو به حیا بیلو. نو څو دا نیمګړی ځان بیا ځان سره ګرځوه نیمګړی ایمان. هغه یو سړي وي وایي ما له په دې سینه باندې زمری جوړ کړه، قشبان ته وایي لګیا د سینې ټومبله تنه ټومبله که نه هغه ورته یاره خوب دې که دا څه شی وله جوړوې؟ وایي یاره دا وله سر جوړم. وایي یاره مه جوړوه وله سر، یا سر یې پرېږده. بیا ستن راواله څه وله جوړې؟ وایي لکۍ. وایي دا لکۍ یم وله مه جوړوه، دغه یې ټول خوب کړه. هغه ورته پاړه کاړه سړي زوینې زمری هم جوړې او ټینګېدی هم نه شي. دا هم زمری وي چې نه به لکۍ وي نه به سري. دا به زمری چې نه لکۍ شته او نه سر شته زمری جوړې. دا به هم اسلامي چې د خدای بندګي پکې نشته، د خدای حکمونه منل پکې نشته، د خدای د حکم خلاف ورزي ده. دا اسلام دی، دې ته اسلام وایي. الله موږ تاسو کې د اسلام او د دین خواږه پیدا کړه. موږ شوق سره امین ووایئ. زه کله کله په رښتیا راځم ګوره خفه کېږئ به نه ګورې. الله رب جلال جل جلاله د سرور کون آقای دو جهان د الله رب جلال د محبوب یار سوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سوئی. ویا الله یو سوال لرکوم. څه شي سوال کوم؟ سوال د دې خبرې کوم چې یا الله ما له مرګ د شهادت راکا، ما له مرګ د شهادت راکا او د قبر خوره د مدینې منورې راکا. د شهادت ارزو تمنا عمر صاحب لرلې وه. د دې نه معلومه دا شو چې د شهادت مقام ډېر لوی مقام دی. رب العزار موږ تاسو نیکان کا او د حاضرینو جمع خدای ټول وبخه. زما دا لږې ډېرې خبرې دا په ډېر څه قبول کړې او زه ډېر خوشحاله شوم. ګوره ستاسو دې ملک کې ما څه وخت تېر کړی دی، خیال دی که نه؟ کېدای شي ډېر خلک ما پېژني، ډېر به مې نه پېژني، خو خو دا ما خپل کلیواله مې پېژني، دا راغلي څلور پنځه کسان خو مې پېژني. خدای موږ تاسو نیکان کا. څومره مېلمانه چې راغلي دي دا یو قسمه زما ماماګان کېږي، زما مور د دوی د کلي ده. دا مېز کلي نه دی، محمد اسلام صاحب هم تشریف راوړی دی. هغه د رست ناست موږ ته سره توجه نه کوي، خلک هم دې ناسته خو ده خدای دې پکې خیر واچي. الله موږ تاسو نیکان کا او د دې کلي دې علاقې خلکو ته خدای په نظر د رحمت وګوري. دارنګې ډېرې خبرې به دا قبول کړي او خدای دې هم قبول کړي، د رب په دربار کې دې قبول او منظور شي.
इधर देखिए तंग मारे नाराज गुरु शरीफ हुआ है ना जमूंगा मुर्शिद मुहतरम हाजुल हरमैन सय्यदना व मुर्शिदना अलहाज मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह चाहेदान कलपा ये खाना के बनक बजंदान के पासिगार के दानात वेलो मास्ता इश्क बजुर्म वजनी दागोगा चिदल ओ मास्ता इश्क बजुर्म वजनी दागोगा चिदल सरकरा पूर्त पदीवांदा तमाशा चिदल सरकरा पूर्त पदीवांदा तमाशा चिदल ओए मास्ताद इश्क बजुर्म वजनी दागोगा चिदल मास्ताद इश्क बजुर्म वजनी दागोगा चिदल सरकरा पूर्त पदीवांदा तमाशा चिदल मस्ताद इश्क सैयदल पगरदन रावड़ी मस्ताद इश्क सैयदल पगरदन रावड़ी ददार द सर द पास द मा सजा चिदल ओ ददार द सर द पास द मा सजा चिदल सरकरा पूर्त पदीवांदा तमाशा चिदल ओ मस्ताद इश्क बजुर्म वजनी दागोगा चिदल सरकरा पूर्त पदीवांदा तमाशा चिदल कैसुलमान रुस्तुना सुदा अदल पमगतब कैसुलमान रुस्तुनास्तु औदा अदल पमगतब ओ किस मशहूर आदम जुल्लो दलेला चिदल सुभान अल्लाह ओ किस मशहूर आदम जुल्लो दलेला चिदल सरकरा पूर्त पदीवांदा तमाशा चिदल सरकरा पूर्त पदीवांदा तमाशा चिदल ओ मस्ताद इश्क बजुर्म वजनी दागोगा चिदल सरकरा पूर्त पदीवांदा तमाशा चिदल सरकरा पूर्त पदीवांदा तमाशा चिदल औज़महु मुस्ताफ मा कसम दे दिल ज़ेबा दिल बरा औज़मा दिस्ताफ मा कसम ये भी बादिल बरा अदली ब्रखदा दमिना अजली ब्रखदा दमिनस्ता औदाद मा चिदल सुभान अल्लाह अजली बरखदा दमिनस्ता चिदल सरकरा पूर्त पदीवांदा तमाशा चिदल सरकरा पूर्त पदीवांदा तमाशा चिदल ओ मस्ताद इश्क बजुर्म वजनी दागोगा चिदल मस्ताद इश्क बजुर्म वजनी दागोगा चिदल सरकरा पूर्त पदीवांदा तमाशा चिदल सरकरा पूर्त पदीवांदा तमाशा चिदल गाड़ जिहान बेलु बेलुगे क्रमस्ताद दर पखरो अल्लाह भी मुंगम लुगे की द्वारा जहान बालुगे क्रमस्ताद दर पखरो बसुम दगदमा बसुम दगदमा सुम्र मुद्दा चिदल बसुम दगदमा और सुम्र मुद्दा चिदल
سرکړه پورته په دیوان دا تماشا چې دلل سرکړه پورته په دیوان او مستا د عشق بجرم وجنی دا غوغا چې دلل سرکړه پورته په دیوان دا تماشا چې دلل سرکړه پورته په دیوان دا تماشا چې دلل ستا د زلفانو په هر خم کې 100,000 فردوسا ستا د زلفانو په هر خم کې 100,000 فردوسا ما تخکاریږي زما دا د سوزینا چې دلو او ما تخکاریږي زما دا د سوزینا چې دلو سرکړه پورته په دیوال دا تماشا چې دلو سرکړه پورته په دیوال دا تماشا چې دلو وکړه سودا پګړو روح او تن او په بازار د عشق وکړه سودا پګړه او روح نن په بازار د عشق سبا بنوي دا سودا کم سودا چې دلو سبا بنوي دا سودا کم سودا چې دلو سرکړه پورته په دیوال دا تماشا چې دلو سرکړه پورته په دیوال دا تماشا چې دلو د محمد امین فریاد لی د هجران د درد دا محمد آمین فریاد کړی له هجران د درد که اندلی بی سحر دے دا صدا چې دلو سرکړه پورته په دیوال دا تماشا چې دلو سرکړه پورته په دیوال دا تماشا چې دلو لا اله الا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا نن وقت لگ چشمان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ راوان وقت لگ چشمان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ راوان وقت لگ چشمان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ گر چه پا دولت د سر آغشتے وہ یارانو گانکڑو ظالمانو گانکڑو ظالمانو جاگر چه پا دولت د سر آغشتے وہ یارانو گانکڑو ظالمانو گانکڑو ظالمانو صدگر پا ڈگرئی اخلی تھے قرآن رسول اللہ صدگر پا ڈگرئی اخلی تھے قرآن رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ ویراوانا ماتاس گورے گرون ماتاس توی چوائی کنا قربان رسول اللہ شما قربان رسول قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ ویراوانا وقت راوانا وقت لگ چشمان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ
قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ ونچی دا معرفت دا باغ نیون من اغیار پراز دا سوکی دار پراز دا سوکی دار ونچی دا معرفت دا باغ نیون من اغیار پراز دا سوکی دار پراز دا سوکی دار وی مالیان دینن پغلا کی اللہ 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 دینن پغلا کی اللہ رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ وی رابان رابان واقع رابان رابان واقع لگے شمان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ جاگر چپا دولت دسر آغستے وہ یارانو گانکڑو ظالمانو گانکڑو ظالمانو جاگر چپا دولت دسر آغستے وہ یارانو گانکڑو ظالمانو گانکڑو ظالمانو صدگر پٹی گرئی اخلی ترے قرآن رسول اللہ صدگر پٹی گرئی اخلی ترے قرآن رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ اور آوان الوقت آوان الوقت لگے چشمان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ صدگر بطرینا یوسی پاسودا کی دا بازارا ور کئی کسو دینار ور کئی کسو دینار ور کئی کسو دینار ور کئی کسو دینار آخر سی پہ حاغستا سو گولستان رسول اللہ آخر سی پہ حاغستا سو گولستان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ روان الوقت روان الوقت لگے چشمان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ سنتنا سریشو پچپو کی راغ فرق دریاب کی باشی غرق دریاب کی باشی غرق وی دریاب کی باشی غرق دریاب کی باشی غرق بیرئی ندی کوزیگی امتی عن رسول اللہ بیرئی ندی کوزیگی امتی عن رسول اللہ قربان رسول اللہ قربان رسول اللہ قربان رسول اللہ 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 روان الوقت روان الوقت لگے چشمان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ روان الوقت روان الوقت لگے چشمان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ صدگر بطرینا یوسی پاسودا کی دا بازارا ور کئی کسو دینار ور کئی کسو دینار ور کئی کسو دینار ور کئی کسو دینار خرسی پہ حاغستا سو گولستان رسول اللہ قربان رسول اللہ قربان رسول اللہ قربان رسول اللہ شمال رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما